د آخرت په ورځ به دوه ملګري وي، یو به مؤمن وي نیک صالح وي او بل به ګناهګار وي. دغه مؤمن ملګری به لاړ شي جنت ته او هغه ګناهګار ملګری چې و هغه به لاړ شي دوزخ ته. کله چې د مؤمن ملګری جنت ته لاړ شي په دې وخت کې به د الله تعالی نه پوښتنه وکړي چې الله زما هغه فلانی ملګری نشته دی په جنت کې، هغه چیرته دی؟ الله تعالی به جواب ورکړي چې هغه په دوزخ کې دی. دغه مؤمن ملګری او صالح ملګری به ووایي چې الله په جنت کې زما نعمتونه تر هغه پورې نه پوره کیږي تر څو پورې چې زما فلانی ملګری د دوزخ څخه جنت ته را نشي. په دې وخت کې به هغه ګنهګار بنده ته الله تعالی امر وکړي چې ځه لاړ شي جنت ته. دغه د جهنم اهل به حیران پاتې شي چې دا ولې جنت ته روان دی. پوښتنه به وکړي چې آیا د دې ورور شهید و چې شفاعت یې وکړو، پلار یې شهید و؟ ځواب به ورکړي چې نه. بیا به پوښتنه وکړي چې پیغمبرانو یې سفارش کړی دی؟ وایي چې نه. ملائکه سفارش کړی دی؟ نه. پوښتنه به وکړي چې ښه دا څوک و؟ ځواب ورکړل شي چې د ده یو نیک صالح ملګری و، هغې سفارش کړی دی. یعنې ملګری زموږ او تاسو په ژوند کې زښته زیات مهم دی، دومره مهم دی چې هیڅ حد هم نه لري. هغه درې کې یو متل دی که نه، وایي چې با ما بشینی ما شوي بادیک بشینی سیا شوي. راځئ د ځان دپاره ښه ملګری انتخاب کړو تر څو پورې موږ او دی هم په دې دنیا کې او هم په هغې دنیا کې په جنت کې سره یو ځای وي. السلام علیکم.